معزز برادرانو، د الله رب ذوالجلال دوستی او ولایت او د الله رب ذوالجلال ته منقاد کېدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولي سنت طریقې په ځان کې راوستل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت په ځان کې راوستل، یعنی مقصد دا که یو سړی غواړي چې زه د الله رب ذوالجلال ولی او دوست جوړ سم، که یو سړی غواړي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیک امتی جوړ سم، که یو سړی دا غواړي چې زه دې په ورځ د قیامت د عذاب اخلاص بنده جوړ سم، دوه شیان ورته ډېر لازمي دي. د ولایت ته رسېدلو دپاره د کامیابۍ لارې دوې دانې دي. که یو سړی غواړي د الله رب ذوالجلال ولی الله جوړ شي، دوه کاره به کوي. اول کار دا دی چې د ولی الله د ولایت د جوړېدلو دپاره به د خپل ولی الله صحبت خامخا وي. هر سړی که غواړي چې د ځانه د الله رب ذوالجلال ولی و دوست جوړ کړي، د الله رب ذوالجلال د اولیاءو د دوستانو سره به ناسته کوي، د الله رب ذوالجلال د اولیاءو د دوستانو ملاقات به کوي، د الله رب ذوالجلال د اولیاءو د دوستانو اطاعت به کوي. دا یو هغه عمده شی دی چې انسان د ولایت مقام ته رسېږي، چې هغه صحبت د صالح، د رباني عالم، د رباني شیخ الحدیث، د رباني پیر او مرشد، د دې صحبت دا سړی هڅوي و دې ته چې د الله رب ذوالجلال نیک بنده او د الله رب ذوالجلال ولی جوړ شي. دوهم شی چې په هغه شانو کې دی چې د ولایت اسباب دي چې سړی ولایت ته رسېږي، هغه کثرت ذکر دی. ذکر به ډېر کوي، چې څومره دې وس طاقت وي، چې څومره دې په ځان کې قوت وي، هغومره به ډېر ذکر کوي. لکه زموږ استاسي مور ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه بریئه رضی الله تعالی عنها، مور عائشه بیبي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل په ټول عمر کې ذکر کوي، خو دوه حالت استثناء، یو په حالت د جنابت کې او یو په حالت د بیاودسیا کې. په دغه دوه حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا په حالت د قضای حاجت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر نه دی کړی. د هغه حدیث په تحقیق کې علما فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوه وخت کې ذکر نه دی کړی، صوفیه حضرات فرمایي چې په دغه دوه حالت کې هم ذکر کړی دی، خو خالی دغه د ذکر کیفیت بدلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله قضای حاجت ته بتلی، قضای حاجت باندې به کېنست، آلته بیا ذکر لسانی نه دی کړی، ذکر قلبي به د رسول الله صلی الله علیه وسلم چالانده و. چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنابت حالتو، بیا ذکر لسانی نه دی کړی، بیا ذکر قلبي چالانده و، یا بیا ذکر قرآنی نه دی کړی، ذکر لسانی به چالانده و. تلاوت د قرآن نه کوي، نور به الله لا اله الا الله استغفر الله به وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ټوله په ذکر کې تېره سوې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی حالات ټول په ذکر کې راغلي دي. نو دوم شی چې هغه د ولایت مرتبه ته سړی رسېږي، هغه کثرت ذکر دی، ډېر ذکر. ډېر ذکر هغه سبب دی چې د ولایت مقام ته دې رسي، او د اولیاء مجلس دا هغه شی دی چې د ولایت مقام ته دې رسي. صحابه چې دا دومره عظیم مرتبه لري، دا څه وجه ده؟ دا وجه ده چې صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت غوره کړی، صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات غوره کړی، صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات سره سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوامرو امتثال ځان جوړ کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه دونه مینه وه. قاضي ثناء الله پانیپتی رحمه الله تفسیر مظهری کې لیکي 4 جلد کې، داسې صحابه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کې وه چې کله به ډوډۍ راواخیسته سوه او دوی ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ور په یاد سو، بیا به ډوډۍ پاته وه، ځینې متصل به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته تللی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رخسار دیدار ته به تللی. داسې صحابه وه. دومره مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کول، دا د ولایت مقام ته، کمال مقام د ولایت ته رسېدلي صحابه.
ولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملاقات، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس. همدغه وجه ده حضرت ویس قرنی دا د اولیاءو کې مشهور ولی دی، یو ستر شخصیت دی، خورا ډیر مناقب لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې. خو ویس قرنی د یو صحابي چې هغه لږ وخت صحبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی دی، حضرت وحشي صاحب. د حضرت وحشي صاحب درجې ته ویس قرنی نشي رسېدلی، ولی د حضرت وحشي صاحب سترګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رخسار لګېدلې وې. حضرت وحشي صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ظاهري ملاقات کړی و. حضرت وحشي صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې حاضر شوی. ګور هغه مجلس اثر پیدا کړي. صحابه سره کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه درلوده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسته ولاړه درلوده، د غمره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر امتثال ځان جوړ کړی و. تاسو ته به حدیث کې راغلی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې خطبه وایي، یو صحابي دننه په مسجد کې راولاړ شو، بل صحابي د باندې را روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د مسجد دننه صحابي ته وایي کښېنه. هغه د باندې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज واورید، هغه حالت د باندې کښېنستی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر مطابق ځان جوړ کړي. د صحابو دا دومره مینه او دا دومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او دا ناسته ولاړه په دغه طریقه وه چې کم کار به رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایه، که به مستحبات وه، که به سنتیات وه، که به واجب وه، که به فرض وه، هر صحابي به په دنګه ملا لبیک ورته وایه، هر صحابي به په لوړه ملا او په ښه شوق او ذوق باندې لبیک ورته وایه. نو د ولایت ته رسېدو دپاره یوازینۍ لار دا ده چې د خپل پیر سره ملاقات کوه، د خپل پیر سره ناسته ولاړه کوه. څه چې ستا پیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر متابعت امر کولی، هغه څخه په دنګه ملا اطاعت کوه. د کم کار څه چې ستا پیر او مرشد منع کولی د الله پاک د دین کار نه و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ کار نه و، ستا پیر او مرشد ځینې منع کولی، دغه څخه ځان منع کوه. یوازینۍ لار د ولایت ته رسېدو دغه ده چې د خپل پیر سره مجلس او د خپل پیر خبره په ځان کې راوستل. خالص صحبت، خالص دیدن دا هم ډیر اثر نه لري. صحبت او مجلس دا مشروط په دغه شرط دی چې کم کار چې ستا پیر درته ووایه هغه به د زړه د اخلاص څخه په هغه کار کې کرکه کوي. کم کار چې ستا تر وسو تر اختیار وتلی و هغه به رب العالمین ته دعا کوي، هغه به خپل مرشد ته وایه ما ته دعا وکړه، په ما کې دا پلانکی عیب سته. نور کم کار چې دی په وسو چې ستا پیر او مرشد در ټول متصل د امر مصداق ځان جوړ کړه، متصل صحبتونه کوه، متصل راځه خپل د پیر سره ملاقات کوه، د خپل پیر خبره زده کوه، د خپل پیر خبرې ته په زړه کې ځای ورکوه. دا هغه شی دی چې تا د الله رب الجلال محبت ته رسوي. ولی ته چې د خپل پیر ملاقات ډیر کوې، ته چې د خپل پیر محبت ډیر کوې، ته چې د خپل پیر سره ناسته ولاړه ډیره کوې، په دې کې ستا خپل د پیر سره محبت ډیریږي. څومره چې د خپل پیر سره محبت ډیریږي، په تا کې پناه پی پیر راځي. د طریقت او د تصوف په اصطلاحاتو کې یوه اصطلاح پناه پی پیر ده، پناه پی شیخ په تصوف کې ورته ویل کېږي چې سړی خپل د پیر په ملاقات کې په محبت کې غرق سي، نور ټول شان ځینې ویري، خالص خپل د پیر محبت ورته یاد. کله چې ستا دې مرتبې ته ورسېدلې چې ته پناه پی شیخ مرتبې ته ورسېدلې، بیا د دې مرتبې څخه وروسته پناه پیر رسول ده صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم. په دې په کثرت تګ و راتګ ته د پناه پیر رسول مرتبې ته رسې، ځکه دا پیر او دا مرشد هغه کس دی چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته راکاږي، تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته راهڅوي. نو د پناه پیر شیخ د مرتبې څخه وروسته متصل د پناه پیر رسول مرتبه ده. او کله چې تا ته د پناه پیر رسول مرتبه رااله، د هغه څخه وروسته متصل د پناه پیر الله مرتبه ده چې ته به یې پناه پیر الله جوړېږي. خالص د رب کائنات په محبت کې به خپل تر اولاد، د رب کائنات په محبت کې به تر خپل جایداد، د الله رب الجلال په محبت کې به تر خپل سر او تر خپل مکمل تر خپل غیرت تر ټولو به تېرېږي. خالص به د الله رب الجلال محبت ستا په زړه کې وي. دا هغه شان دی چې تا ولایت ته پرسي، دا هغه شان دی چې تا او د الله رب الجلال په مابین کې لارې خلاصوي، تا صراط المستقیم ته برابروي.
دا هغه یو شی دی. هغه دوهم شی چې ذکر دی هغه بیا د بلې جمعې سبق دی چې ذکر به په کثرت سره کوو، ذکر به په څنګه هیئت سره کوو، په ذکر به په کومو معالجاتو کوو. خالص که غواړې چې ولایت ته ورسېږې، که غواړې چې د الله محبوب بنده جوړ سې، که غواړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیک امتي جوړ سې، څه کوه؟ دوه شیان کوه. اول دا دی د خپل پیر صحبت، دوهم دا دی چې دا کثرت ذکر کوه، ډیر ذکر کوه. دا هغه شان دی چې تا د طریقت په مغز خبرې، دا هغه شان دی چې تا د الله رب الجلال د بندګۍ په خوند پوکې، تا د عبودیت او د عبادت په خوند پوکې. شیخ الاسلام علامه عبدالحی الکرمی رحمه الله فرمای یو عبودیت دی یو عبادت دی. عبودیت د اولیاء کار دی چې د عبودیت په خوند هم پوکې. عبودیت دې ته وایي چې د رب العالمین قضا او فیصله ستا په حق کې سوې او په هغه باندې به ته راضي یې. چې د الله رب الجلال کومه قضا او فیصله او په هغه باندې ته راضي، ته عبودیت وایي. یو بیا عبادت دی. عبادت بیا دې ته وایي چې الله رب الجلال د ځانه راضي که په عبادت باندې. نو غټ شی چې دی په طریقت او تصوف کې د خپل پیر ملاقات او د خپل پیر صحبت دا عظیم شان دی. او دوهم شی پکې ذکر الله دی. ما درته وویل خالد تش به د خپل پیر ملاقات په دې خاطر باندې نه کوې چې زه ورځم د نقشبندي شریف مرید یم ورسره یې ګوړی کښېنم، دا هم اثر لري، دا هم تا ته مینه ډېروي، ستا محبت ډېروي. خو که دې په دې نیت وویل چې زه ورځم چې کومه خبره زما پیر او مرشد راته وکړل چې دغه خبره پر دغه طریقه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی، دغه کار پر دغه طریقه باندې وکړه د الله رب الجلال عبادت دی، هغسې به کوم. او که دا راته چې دا کار مه کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی خوښ، دا کار مه کوو د الله رب الجلال د دین خلاف کار دی، هغه به زه په ځان کې عملي کوم، دستي به دغه کار څخه ځان منهي کوم او ځان به رامنع کوم. په دغه معنا باندې کې د خپل پیر صحبت غوره کوي، په دغه معنا باندې کې د خپل پیر محبت غوره کوي، بیا به د الله رب الجلال د ولایت مقام درکوي. تاسې ګورئ الله رب الجلال چې انسان ته زندگی ورکړې د ژوند یې ورکړی دی. د انسانانو د عامو انسانانو ژوند ځان ته حیثیت لري، خصوصا د اولیاءو ژوند دا بیا ځان ته حیثیت لري. عام مسلمانان چې کوم د اولیاءو مکان ته رسیږي ډېرې خوارۍ ځینې غواړي، خو ولی الله ملاقات که تا کوئ، ولی الله دې متصل خپل پر افعالو پر کردارو باندې پر کومه لار چې د الله رب الجلال رضا پیدا کړي، پر کومه لار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمال محبت پیدا کړي، هغه لارې ته دې سموي. د اولیاءو ملاقات به د عامو خلکو ملاقات نه بولي، د اولیاءو ناسته به د عامو خلکو ناسته نه بولي، بلکې د اولیاءو ناسته به غنیمت بولي، د اولیاءو ناسته به ولی الله به خپل ځان ته روحاني ډاکټر بولي، چې کوم عیب در پکې وي هغه به کرات بعد مرات درته اصلاح کوي. معززو برادرانو، د ولایت دپاره یوازینۍ لار د پیر صحبت ده. د پیر سره به ناسته ولاړه کوې او خپل د پیر د تر وسو طاقته به خپل د پیر په کول کوې، هغه بیا دغه ځای ته تا جوړوي چې په تا کې رضا بالقضا راولي، په تا کې د الله رب الجلال بیره راولي، په تا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه راولي، په تا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو مینه راولي. تش په نامه باندې ملاقات د عامو خلکو او د پیر د نه ملاقات جلاوالي داسې مه کوئ. د اولیاءو ملاقات ځانګړی اثر لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم اثر بیان کړی چې د اولیاء ملاقات د عطار څوک چې عطر خرڅوي، عطر خرڅوي چې خالص ورسره کښېني نیک او خوشبويي در باندې راځي. او د عامو انسانانو د فاسقانو د فاجرانو ملاقات د هغو ناسته ولاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په صاحب د کیر باندې تعبیر کړې ده چې هغه د انګر پټۍ ده، ګټه خو نه څه ځینې وړاندې تاوان دي که دې لږ وی وی که دې ډېر وی وی.